د افغانستان کرکټ ستوري رحمان الله ګربز د بېوزلو هیوادوالو لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی. د هیواد د ملي لوبډلې بریدګر پایلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز بېوزلو هیوادوالو ته آنلاین مرستې راټولوي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه د فانډ د راټولولو لپاره لینک خپور کړی او په یو ویډیويي پیغام کې په هیواد دننه او بهر له هیوادوالو غوښتي چې د خپلې وسې په اندازه دې له بېوزلو سره مرسته وکړي. ګربز په ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې راټولېدونکې مرستې به په خپل لاس بېوزلو ته ورکوي او دا راز هغه هیوادوالو لپاره چې آنلاین مرستې نشي ورکولی په متحده عربي اماراتو کې یو ټیم جوړوي څو له مرسته کوونکو مرستې راټولې او بېوزلو ته یې ورسوي. رحمان الله ګربز یوه اونۍ وړاندې هیواد ته راغلی او په کابل کې د ریان یتیم خونې له ماشومانو سره ولیدل او میلمستیا یې ورکړه. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د وطن د یتیمو ماشومانو لاسنیوی او خوشحالي راته روحاً خوښي او ذهني آرامتیا راکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ډیری افغان ستوري لوبغاړي تل په بېلابېلو وختونو کې د بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی کوي او ورته نړیوالې مرستې راټولوي.